یار په دې اولني سین کې ارباز خان د کیمرې ته شپېلې وکړي او کیمره مخ هم راواړی. زمونږ به ومنو چې زه په دې کې د ساوند سنسر دی، خو که تاسو وروسته خیال وکئ نو ارباز خان خو د کیمرې شاته ولاړي، نو کیمرې ته څه پته ولګېده چې کم طرف ته مخ ګرځول دي. یار دا جهانګیر خان د دې جنۍ په مخ باندې دا تیزاب وراړی، خو که تاسو خیال وکئ نو د دې مخ نه خو تیزاب بالکل نه لګېدلي، او کله چې وروسته وښیي نو د هغې خو ټول مخ سوی. دا جنۍ چې کله خودکشي کوي نو سیده را روانوي، او چې کله په گاډي لګي نو الټه ولګي. په کار وه چې پښې لګېدلې وې او بیا وروسته راولېدلې وې. کله چې دا جنۍ په دې گاډي لګي نو د دې جنۍ د لګېدو نه مخکې په گاډي باندې اینه پراته وي، او کله چې د دې کیمرې انګل چینج شي نو د هغه ځینه خو اینه بالکل غیبه شي. یار دلته دا میلمانه راشي او دا ښځه ورته دا دروازه کولاو کي، خو دا مین دروازه کیدی نشي ځکه چې په دې کې خو شیشې لګېدلې دي. دا خو یا د کمرې ګیټ دی او یا چېرته د باتروم. او یار دلته دا ګونډې دا جینکۍ چیړې او کله چې ارباز خان راشي او یوه لته ورکړي نو دا ډایرکټ د چت نه فوټپات ته ورسي. واو. او یار دا ګونډه چې کله ارباز خان ووایي نو دا د پل نه ډایرکټ فوټپات ته کوشوي، او چې خیال وکړي نو ارباز خان خو هلته نه مخکې نه موجود وي. واو. او کله چې دا جهانګیر خان د دې جنۍ پلار ته د تصویران ورښکاره کوي نو دا سینګل اپلوډ وي، او کله چې جنۍ په خپله راشي او تصویر ته خیال وکړي نو خو 3 تصویران اپلوډ شوي. او یار دلته د ارباز خان دا جهانګیر خان په دې LCD باندې ولي، او که چېرې تاسو خیال وکئ نو دا جهانګیر خان چې دومره لري نو دا څوک ولي. او کله چې دا شیشه ولګي نو LCD خو بالکل په نظر نه راځي. کیا؟ او یار کو تاسو چېرته دې دکان ته خیال وکئ نو دا خو ټول د خالي ډبو او د خالي چپسونو نه ډک دی، ځکه چې په دې دکان کې خو نه کرسۍ شته او نه شوکیس. او یار په دې کور کې ډېره سیلۍ او برېښنا ده، او کله چې جهانګیر راځي نو په هغه باندې خو بالکل سیلۍ نه لګي. او یار دلته دا تیزاب د دې جنۍ د مخ په ټولو حصو باندې ولګي، او کله چې وروسته ښیي نو د هغې جنۍ ټول مخ خو بچي او چېرته لوګو لوګو حصو تیزاب لګېدلي. او یار د دې پښتو فلمونو دا کار ښه دی چې سړی ډایرکټ به کور ته راننوتی وي، که د کور پته یي او که ته نه یي، که څوک څوکیدار یي او که نه یي، خو ډایرکټ به په کور کې دننه ولاړي. او یار که چېرته تاسو دې ګانې ته خیال وکئ نو په یوه ځای کې ورځ ده او په بل ځای کې شپه ده. واو. او یار دلته دا جنۍ ځان ته ماچس لګوي، او که تاسو وروسته خیال وکئ نو د جنۍ د لاس نه ماچس غایب. او دلته وګورئ چې په تومانچه څو ډزې کوي. یاره جلات خانه څو شوې ودې شمارلې کو؟ 5 او 6. او یار کو زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړئ نو پلیز دا سبسکرایب کړئ.